وایي چرسي پسې ولاړ چې مولوي صاحب دوا څه په پنچر ټایر دې راورسوي حاجي صاحب اجازه خو ده و خود اجازه وایي یو بل لیونی اندړو ته بونیو جومات ته ملا وایي په لمانځه ودرېد وایي ملا هغه پایڅې در پورته کوي بیا پایڅې در پورته کوي ولې وایي سپین ږیري ولې پایڅې در پورته وایي لیونی ورته وایي ملا صاحب که دونه ثواب کېدی ښځه هم پرتګونه پرې وکړي تاسو کټواز کړئ ملا جمع ورکړه بیا یې باد پرېږدي وایي کټوازیان پسې ملا صاحب باد یې پرېږدي وایي یا په عربي مې کنځا درته وایي یا ګوره اول مې دې اندړو ورته وکړې نن مې ګورئ دا نه ده ما اول دې اندړو درته شروع کړې یا هیڅ پروا نه ته جګر زه خو سور کارت لرم مقصودي نه وایم د اندړ د قومي اهانت مګر عروض خان اکا یوه کټ وکړه در باندې کړې وه یا هغه شو نوي نوي چاره باندې کړي هغه به درته وکړم کندهار کې سږ مېلمه و یو محصل ته وایي صاحب چېرې ځم کندهار کې کندهاري واده ته ورېد ځمه اشنا مې د زوی واده یې ده وایي حاجي صاحب ته خلک ټوکې کوي دغه فوټوکاپي ته ورسه دې کونې دې یوه کاپي واخله وایي که د اصلي کندهاریانو در چیرې کړه کاپي خو دې سره کال بیا یو طالب ورتللی وایي اطاعت کا کماله وایي د نرو خرو پنچري به دې نېوده بیا به دې ناړه راخته د خري ذکر په سر به دې ښوده چکتن ته به دا خو پنچر نه دله نیزلی به نو روزي خان اکا په تا خو فرمایش دغه وکړه تا داسې غلیظ فرمایش ته یو طالب وایي بل طالب ته ترې اووه ویښتې دې نیسم پورته کوم دوی ته سر ترې ویښته نیولې او د هغه باد پرېږده وایي ته تر داسې ویښته نیسې چې د هغه ریښې کونې ته رسېږي فرمایش مو دي ما په تاوان خو تاوان یا هغه په کال زه له حجه رالم خانه که د غلام حیدر په سماوات کې ټوی کړم موټروانان وایي جفانات کاکا روزي خان اکا راغلی داسې حال یې کړه چېرته اچمن چې ملګری مې دا ډېر وخت مې لیدلی یم نه د راځه چې ورشه وایي څنګه په هوټل ورننوتم مخ ته حج دې مبارک شه خدای دې ښه پیاوړی کړه خدای دې موږ ته هم توفیق راکړي که څه شی دې راوړو راته کېناست ما خو جانمازونه ورکول خو لمونځ ته نه کوې نو جانماز دې څه باقي ما ته هم خلک سترګه وږي ده ته مې سره شروع یې کوي نو ما دا یې ځان وړه ډېره جالبه بله روزي خان کاکا دې غړي واسکټ په دې ودې پیرکي جوبان به یې د کلچو تڼۍ به دې پښې وې ګرځي خلکو ډېر مضبوط پورې وخندل دی راته وایي چې موږ یو دغه وړ چاغ سپی و په سپیمې پسې کټواز ته ولاړ یوه مې اسباد یا خط راغی چې ما سپی نه ده پیدا کړې په خپله کونه هغې موټروانانو چې به ولیدم یوه مې اسباد حاجي صاحب خط کې نه ده راغلی دغه کوي احتیاط کوي چې هغه دوه نفر هلمند دي بس بس دا چې یا ټوکې وایي ټوکو ته دې راوست یا دا وایسته یا دا معرفت کې چې سنت ته حکمت کې دغه شی ده چې معرفت وشي نشان د هلمندي کیسه ونه کې کوم داسې بیا جای دي ما د سر دا تورې سترګې د مېلمانه مېلمانه خو ډېر حق لري یا خو دا خدای درته معرفي کړو لکه ټوکې چې وایي زما ټوکې یا د پام سره کوه یا د هلمند ټوکې به د ما په ارشیف کې یم نه او د کندهاریانو ستا کندهاریان خو دی نه دي حاجي صاحبه خدای درته ګوري لکه منډه سپېد راغلي نو ته خو رقم خلي تاسو کټواز کې وایي سره ناست وایي ولې دا انسانان خو څو رقمه دي وایي بل حساب یې ما ډېر و درې رقمه دي وایي کنه کوم کوم دي وایي خو یو کافران دي یو مسلمانان دي یو دا موږ ته نو واده کې به رقم یو به خطکشي ګوري یو به پنډزان ګوري بل به په دغه کې یو زوم دی موږ په اندړو کې واده یې نو په سترګه مړون د پک هم د پزه یم کږه وه ګلانې په غاړه کې د واده شپه د اړو اواز پورته کړه هنرمند
وای شین بادرنګ اوبو راوړی موږ داسې زوم در کړی چاپ خوب نه دلدلی زوم د اوس په بیا شک کوو و بیا شک کوچی وای ساس ته تللی بیا چل د ډلونو خېډلونو دا ساز یې څوړ شی وای ساس په یو شی بنګای کوله داسې تڼۍ یم درلودې ګوتې پرې خورولې یو کوچنی ډول ورمنې دی غږ کاوه یو بل شی تر دا ستونې نیولی په دا نس یې تخاوي ګوره تنبور هم دغسې رباب هم دغسې یو سړي وایي رباب په هغو بیا یې باد پرې کړو اتې وایي رباب تر کونه لاندې کېږدو تر ما یې تخې وږې نه یې وږه دا خبره خو د دارمني یو ډولک یاد شو په جګانانو کې وایي ساز یو کانسرت تو بیا یاد یې د ښځې خښتک چیر دارمنیه چی ډولک چې ته پرمنیه کې ورښیي داسې کوي ونه ډولک چې دلته هغه په ډولک کې ورته وایي مات دې دم دا فارسیبانان موږ ته وایي وایم پشا افغان است هغه کندهار خلک یې غوماشکه بولي موږ تاسې یې میاسه بولي دی یې پشا بولي مالوالي پښتانه ده وایي د مې نیس پشا و د مې ګوش آدم یې تر منه ته چیرې خدا خو دې جنتي کړي یې جنتي دې ورې دلته ما اجازه اخیستې ده ما نه به دی که نه فل پاور اجازه بیا دا د جګانانو سره چې ما مسابقه یې و جګانه تل وایه که افغان د تیاره سوار شده بود گفتد که استاد اینجا گرمیست ما در زنگله میشدم من جګان خر خرڅاو بیبګان چې د لالان صفت کوي ماما دې ما داسې خر دي شل منوره یم جبار کړی یم یا دې بر شرکې ماته کې یو ماده خر ولیدل چې دغه هنګ وګل شل منوره یې وادې په غڼ کاته مؤمن ماما یو فرمایش وکړه بله ماما فرمایش دا مؤمن محمد چې دې به دغه مال څخه پانه شي ګوستا چې د پښتنو نوبت ته و په راوزک کې زه مېلمه شوم مدازم هم راسره ونه مدازم نو شپانه شي اغوندې نیڅای نه ده چې لکه چپانه ده کوسای ورته وایي دا له شپانه نه پټ کړی شپانه نو بیا خوبه ده بزازي کې ناست موټرسایکل نو دوم ول وګلی مدازم قوارتن لکه کوچی داسې کوي ما ورته حضرت احمد سو هغه بازار ته کړلی چې ما ته موټرسایکل یې ودروه ته احمد به چیرې یو هغه وایي یکیست عملیه کوچیست اچو مال قومندان خیرت ته وایي دیوانډیوال واده مې د په راوزه کې راځه بیا ټوکې راباندې کېږي دواړه ورسره خلاص تا پارسیم تر ما یو څه ټایټه ده پارسي کیسې هم در معلوم مالکه زه تا کوسای کېده وایي ته پرېږده نه یې د ډیلي د حضرت سلمسی ستا څوک نه پېژنې که له شا پسې سپور سوم نو ده کوچی ځان معرفي کړی کوسه یم اغوستی مول یم وګلی ډډ غږېږم پتپروشي ته ودرېد دغه ته د مړۍ دوکان دغه ته برو خرکوس کوچې رسایل که موټرسایکل رسایل د مړۍ دوکان دغه دي هندو دوکان ته ودرېد دغه ته وایي تا پلار ګوړه خرڅول هغه وایي ګوړه څه شی دي ماما ګوړه روضیې ته ورسېد دا ړنګ وړنګ دي چې شي دلته ښځو دریا واله هغه ته یې کوچي ماما توی ستوی وای توی چې د سم پښتو وغی وای واده دي واده وای واده چې شی دي دا اوس څه ورغېږي هغه ته کار وکړه چې په توی نه پوهېږي په واده نه پوهېږي وای کوچي ماما کوس پاګڼې راوړي نه په توی خیر چې لاړو نو راکې روزیان خو له لبه ټوکیان دي ډېر نادرې ټوکي چې د پښتنو کیسې شروع کړې مومن ماما غوږ دې ته د دار دې تاش پناپه ده وایي که تاجک ما پشت خر گندنه سودام کرد دې تاش به دا پارسي نه دا زده خو چې دا نسو درته خان پارسي په جای کې نه وخان تاسو والله غله وای دلته غزني چورته چې برو چې موږ کونی وای ته کسان که کونی یې ماغه مې هغه بل
دا مومن ماما په دغه په خوشحالي په خاطر وایم چې دی خفه نه شي بالکل ډېره غلیظه ده و یک تاجک ما پشت خرگندانه سودام کرد در ایگیستا که رسیده به دکتی پشتون ده پالیس خواو کرده در اویستا که رسیده به مخاری تاجک هنگ زده تاجک وی بخش خاری خود میگه که آزار کرد که تایم که پشتو باید تاخوان تو باز بالا کنی و پشتونا بالا شدم تاجک مرا خوب سورتا زده که مخار ده پشتو باید مخوان پشتونا ده پالیس خواو کرد تاجک وی بخش خاری خود میگه که خار جان بسیار بو بخش اگه مای تر خبر بودم که تو قوم سیال داری که مزاد ما دادی کش خلنده گندانه ایس خرڅی یا سبزی کاران یوت سورتو یک اکایستو که دا پلانی او بعد است وخ صاحب دو خاک انداز مخورم آیایی یو غزنی چه الک ننوی کندار تکرلی ده نو سپین پوسته ده مسکر آی شابه نو په هوټل کې شپه ده د کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کې ناره وکړه غار غار غزنی چه دې پوسته وه چې اوس نوي غارونه درکې جوړوي دا زاړه غار دی والا د کار کار یې سره کړی سار وایي غزنی چای راپور دي ما کونلون دي ما ته چا غوولی دي کنداري وایي سر پر نارې ما و د مردار ځوان او شک لېدلی د ګردو کونې صاحب ډاکټر شاولي ډاکټر صاحب د چا فرمایش وایي دي کیسه وکړه ما ډاکټر شاولي ته چای وښځه راوستو وایي د دې فشار وګوره سټسکوپ یې تر لاس ور وتړه وایي ورکړه هغه ډاز وچو امېړه ته وایي چې مریض وغیاست بیا یې ماته مدازي مول وایي د عبدالله کلا کلینیک ته ولاړم دا ماشیني ډاکټران والا سویت څوک نه والي تحصیلات چا نه وایي د اوکسیټوسین یې راکړه د ولادت پیشکاري نیم ساعت بعد مو وایي د هیله کش درې ډاکټران کابل کې را روان وو زموږ یو اندړې له مخې داسې ازاد جیوه په کال تګ یو ډاکټر ویل دا مؤشر لري چې ازاد وایي بل ویل چې دا بلاګۍ کې دانه ده وایي درېیم ویل چې چوره ده اتې راځئ د پر اوچت سو له ده پوښتنه وکړو چې موږ تاسو په تشخیص معلوم چې کوم یو ښه نظر ورکړه اتیس کاکا ته داسې ازاد کلي ما وایي چې چوره ده دغه ډاکټر چې مؤشر یې دا بلاګۍ کې دانه ده سیاو ملاکه ډاکټر یې امام تشخیص غلط سو ماسکل بعد راغلی هغه چې مې خوښي کوس مې غول کړي پرتون ازاد یم تر وجایه ځان ورسوي اجي چې موږ ځای ته لاندړو یوه ورا راله موږ خپله ماندړ یو او بالکل تور شپږ په دایره ونه لکه دغه توره شپږ چې وایي سړي پلار په څلور ورځم نه بیا پري لاندړو ورا راله یو بل ته وایي موږ په ځای کې خو ډېرې ښې مېوې دي هر رقم مېوې شته یو بل ته وایي عبدله څه وایي نیاز محمد دا نو مېوې دي دا نو باغونه دي راځه ته ښځې غڼ کاږم دي کافر و دا دنیا کټواز خوا بیخي مېوې نه وي کټوازی وایي دوکاندار ته ورغه د ممیزو نوم جینیر وایي دوکاندار ته وایي پنچر سوي انګور په کټوازی وایي کابل ته تللی په یو غرفه نه مشته د غرفه د نسوارو دا یې ملګري ته وایي د ښځه غم دلته لیکلي دي غره په نسوارو صدامه جان موږ په هنر کې شپږ استادان درلود وخت داود خان اول میر و ناشناس و هماهنګ و استاد ماوش و هغه ښځه وه یو سرهنګ نو سرهنګ یو کانسرت جوړ کړی ده چې کس یې ډېر ګران ده نو یو عادي هنرمند خو نه ده مرده که خو استاد ده چې کس بیا طبعا ګران
نو کټوازیانو سره یو لوکس موټر دا چې یو بل ته ښځه یو غم د خو احساس تا ورځو نو چې کس یې کړی چې کس پارک پرنس کو دي سرمایه‌داران دی ورې ورغلي استاد سرهنګ وای راګ وای را کومر سړی نه شوی له استاد بغیر دغه شي کوي و ښه ځوان د ښځه هم خربان سي لیونی عمر د کپ خپل مسلک دا د پښتو غلطي درته وایم کټوازی مې د بس ته وخوت ښځې خو د مخکې دروازه ښیي ښځې د مخکې دروازه ختل دی د شا په دروازه داسې کرا ورکړې وای په ښځې هغه زرتارې ما د شا له خوا ورکړل چې د مخکې زرتارې پاو دا خو ډېر نږدې ولګېدې یا هیڅ چاته مې نه ده دا زه په خپله ولې دا نوم نوم نږدې ده لالا بچې نن لالا بچې خروی ټوکي څه شی نسته کټوازي ته وایي کونډه کړې وه بیا یادې دا کوناټي ته ورته څه وایي هغې اوس دغه نه ده وایي داسې نه یم د کابل زه د لالا بغیر jem دغه منه نه ده نو دا د پښتو د غلطي درته وایم زموږ جګ کې وی ښځې ترون وګلی بیا مې بله ښځه راغلې دا انجینره ده په ترانو کې د کلي ترونونه دا په 1000 روپۍ وږي اتې هغې ته اوس خورکي ما ته خو 10 روپۍ رانه کړې ترون په خپله وخت را سارې یې وګوره نو هغه دا لمن داسې سره نیسي اتې بیا ته وایي خدای خورکۍ دې ما تر والدې تا دې ورکړو 4 ګوتې ازاد چې جیب چې ازاده کې بیا تاو نه ساتي بله د پښتو غلطي موږ یو باغ وشکاو یو کوچنی باغ مو دام بامو ته وړ په ترکتول کې انګور باندې 3 کنداریان هم راسره یو 3 کونډې هلته ناستې دي زه په زوره غږېږم چې اوس کله موږ مخ نه پټوئ خو خیر د کلیوالو مسیار دا پردي کنداریان دي مخ پټ کړي زه په زوره غږېږم چې اوس یې موږ ته راپام شي مخ یې یارې پټ نه کړو دا یوې جانداري شروع کړم ما ته وایي تا جانه تیم شکوې بعد خو موږ باغ شکوو اته انګور په ترکتول کې ولید ما ورته ویل یا کاکا نه زه خرې یم کنداریانو منډه واخیسته د خدای په نامه چې کندهار کې څوک ښځې ته غږ کړه څکه جنې ما دلته ډیموکراسي دونه په مخ تللی دي موږ په اندړو کې 2 سپین ږیري سره ناست یا بل ته ګل محمد هغه څه وایي نیاز محمد دا هره راډیو ونیسي ډیموکراسي دا ډیموکراسي څه شي ته وایي ورته ګل محمد د ډیموکراسي دې ته وایي زه به دې تا ښځه ښیم ته به کنداري وایي لری خرڅاو بازار نو یو بل خواته شاته ترې خرڅوي دوی چمبړ خیال بولي کنداري لری پاک پرېولی ټوک ټوک یې کړی په تار یې ځړولی بل خواته ترو چې نازک چمبړ خیال لیلا د باغ چمبړ خیال کاجو چمبړ خیال خواجو دغه نو تار راوتلی د بخمل ټوټې نامې ټوټې د بخمل ټوټې خو تر مازدیګره ټوک نه ده خرڅه مازدیګر به وایي چې د مور د کوژ ټوټې د خور د کوژ دا بل یوه ترانه د خرڅه صحیح ګرده ورې چلو نازک چمبړ خیال د لیلا د باغ چمبړ خیال خواجو چمبړ خیال مازدیګر یې وایي تره په لاس کې د خرړګې تاسو کټوازه وایي کندهار ته تو بیا کندهار نوم ځینې یو وایي اوري ښار څه بولي چا چې مکور وایه یا غوټ ښار وایي کلات وایه یا کړاشي چې غوي وایي کندهار وایي کټوازه وایي په تیاره کې سپور نو تیارې شیر جام ده اوبه نسته
اته زه ښځو غوندې غول چې مړی عمر کوي تا ښځه په دې حکومت اوبه نشته چې د اوس په تیاره کنځاوي کوي چې بل واري دا کارکنان د تیاري چې یو بوتل کې امتیاز کلي کاکا دغه دي داسې څښلي یو ساعت بعد یې بیا غږ کړی چې اوبه راکړئ د اخبارونه سویشي دا ښځې دې بوتل کې امتیاز کاکا دغه دي هغسې څښلي وایي د اول دې والو خولې خوند سم و دا څنګه خراب وایي ښځه ورته وایي کاکا هغه دې بمبې وې دا خو دې څه دي نظر وکړي چې نور بمبه ده